السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه هم تاسو ورور ولی الله وزل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په ویډیو کې به زه تاسو ته راوښیم یو داسې اپلیکیشن چې دغه اپلیکیشن تاسو ته ډېرې زیاتې پیدې ده. تاسو وګورئ دلته کې په دې اپلیکیشن کې دننه به تاسو ته ستاسو د موبایل هر څه چې دي د هغې مکمل سیټینګونه د هغې چې کوم اکټیویټیز دي د هغې هارډویر سافټویر سکرین یا سی پی یو څه چې دي د هغې مکمل تاسو ته دې ځای نه اکسس کولی شئ. د هغې سیټینګز چې دي هغه تاسو ته دې ځای نه کتلی شئ. د هغې پراپرټیز چې دي هغې کې څه مسله وي نو هغه پکې هم تاسو په دې ځای نه معلومولی شئ. نو قدرمنو ویډیو تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مخکې دې نه مخکې زه تاسو ته ایډوکیشن درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. ملګرو دې لپاره به تاسو ته د دغه اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو له ډېر زیات اپشنان چې دي راکړی دی ولنې دی ایپ انفو مطلب تاسو سره چې څومره هم اپلیکیشنان په دې موبایل کې ستاسو دي ټیک ته انسټال اپلیکیشن چې څومره هم دي د هغې مکمل انفارمیشن د هغې مکمل معلومات چې دي هغه تاسو د دې ځای نه څه کولی شئ د هر اپلیکیشن کولی شئ. ورپسې که لاندې تاسو راشئ ټیک ده په دې کې تاسو ته ښایي پروفایل سی پی یو دا وګورئ دلته کې د دې نه تاسو څه کولی شئ په دې کې تاسو ماډل کتلی شئ د موبایل ورژن یې کتلی شئ دغه شانتې بلډر نمبر اف ټایم یا فون آیمیانې چې دي ټیک ده صحیح ده د سیم آیمې هر څه چې دي آی پی اډرس وائی فای اډرس بلوټوث اډرس هر څه چې دي دا ټوټل تاسو ته دې ځای نه په دې آپشن کې کتلی شئ. دغه شانتې که تاسو راشئ بل آپشن دی تاسو سره سرفیس اپډیټ ټیک ده په دې کې هم تاسو د موبایل ریم روم بیټري هر څه چې دي هغه دلته کې کتلی شئ. دا وګورئ تاسو ته دلته ښایي ټیک ده کیمرا څومره ده ټیک ده یا د دې روم څومره دی مطلب روم مطلب میموري پکې څونه ده ریم یې څونه دی دغه شانتي سی پی یو څونه ده بیټري څونه ده د دې کم ډسپلی چې دی دغه څومره دی دا ټوټل معلومات تاسو له دلته کې راکوي. ورپسې که تاسو وګورئ رننګ سروسز یو آپشن یې پکې هم تاسو له راکړی دی ټیک ده د دې هم ډېر زیات غټ فایده ده تاسو ته د دې دا فایده ده که نه په دې کې اپلیکیشن ځینې اپلیکیشن موږ خپل موبایل کې رن کوو نو هغه رن کېږي نه. کله چې تاسو یو اپلیکیشن استعمالوئ او هغه نه رن کېدو نو د دې ځای نه ډایرکټلی تاسو هغه استعمالولی شي. ورپسې که تاسو راشئ نو دې کې تاسو له دلته کې یو اس بي سیټینګ راکړی دی. یو اس بي سیټینګ د دې دپاره که تاسو چېرته کې موبایل د چا نه اخلئ اکثر په هغه ټایم سړي سره په جیب کې یو اس بي نه وي نو سړي ته دا پته نه لګي چې دا یو اس بي سپورټډ دی که نه دی نو بیا بعد کې موږ ته مسله وي نو د دې ځای نه تاسو د دې سیټینګ کتلی شئ چې آیا د موبایل چې زه کوم اخلم دا چې دی ما سره دا یو اس بي سپورټډ دی که نه دی. دغه شانتې که تاسو راشئ ورپسې وګورئ ډو کیپ اکټیویټیز کې تاسو له یو آپشن دا راکړی دی چې ستاسو په موبایل کې چې کم اکټیویټیز دي ټیک ده لازمي اکټیویټیز هغه صرف به رننګ کي هغه به کار کوي نورې بقایا چې څه اکټیویټیز پکې روانې دي ستاسو موبایل بیټرۍ ته څه مسله رسوي نو هغه تاسو ته دې ځای نه سټاپ کولی شي. دغه شانتې اوس ورپسې که تاسو راشئ دا ستاسو سره ستاسو سیسټم انفارمیشن دي ټول دا له دې ځای نه تاسو کاپي کولی هم شئ شیر کولی هم شئ مطلب ځان سره یې سیو کوئ نو ستاسو نه که څوک تپوس کوي چې ستا موبایل کې څه دي نو هغه ټوټل تاسو ته دلته کې د هغې اسیسریز هر څه چې دي سینسر وغیره دا ټول له دې ځای نه ښکاري. ورپسې که تاسو ته دې هارډویر چیک کوئ هارډویر مطلب د دې چې کوم ګیټ اپ دی بهر نه څه دي هغه ټوټل دلته کې تاسو ته په دې ځای کې ښایي سټوریج دغه شانتې ریزولوشن سکرین سایز میموري سی پی یو ماډل سی پی یو بیټ دغه شانتې سی پی یو کورس کم هر څه چې دي دا ټوټل تاسو ته دې ځای نه کتلی شئ. مطلب ستاسو په موبایل کې چې څه شی هم لګېدلی دی خدای دې کې هغه معمولي شان مایک دې ولې نه وي د هغې هم معلومات تاسو په دې طریقې سره کولی شئ. یو ډېر زیات ته پیدې اپلیکیشن دی ډېر زیات ته کار اپلیکیشن دی او امید لرم چې خوښ شوی به یي که خوښ شوی وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خدای په امان.